تاسو له SBS پښتو سره یاست. د 2024م کال سرشمیرنه د سه شنبه په ورځ د اگست په 11 نیټه تر سره کیږي او هر څوک چې په دې شپه په استرالیا کې وي باید وشمیرل شي. د سرشمیرنې شمیرې د دې لپاره کارول کیږي چې پوه خلک چیرته ژوند کوي، په کورونو کې په کومو ژبو خبرې کوي، ټولنې کوم ډول ملاتړ ته اړتیا لري او استرالیا د یو هیواد په توګه څنګه پرمختګ کوي. ستاسو شمیرل کېدل مرسته کوي څو ډاټ ترلاسه شي چې ستاسو ټولنه او کلتور په پلان جوړونه کې استازیتوب لري. په دې راپور کې هغه څه درته وړاندې کیږي چې د سرشمیرنې د فورمې د ډکولو په اړه باید پرې پوه شئ ترڅو تاسو او تاسو کورنۍ وشمیرل شي. په هرو 5 کالو کې د استرالیا د احصایي اداره په استرالیا کې هر کس او هر کور شمیري. د بهیر ته د نفوس او کورونو سرشمیرنه وایي چې په ساده ډول د سرشمیرنې په نوم پیژندل کیږي. دا کار یوازې د هغو کسانو د شمیرلو معنا نه لري چې په استرالیا کې ژوند کوي یا د دې هیواد د لیدنې لپاره راغلي دي. د استرالیا د احصایي ملي ادارې د سرشمیرنې ویانده ایملی والټر وایي راټول شوی معلومات د خلکو د اوسنیو اړتیاو او پراتلونکو کې د دغه اړتیاو د بدلون په پوهیدلو کې مرسته کوي. The census is the largest data collection in Australia and provides some of the country's most valuable statistics. It's a snapshot of who we are and shows how we're changing over time. The census asks questions about health, education, cultural background, employment, things like that, which all provide a rich picture of the economic, social and cultural makeup of Australia. د سرشمیرنې شمیرې مرسته کوي څو ډاټ ترلاسه شي چې مناسب خدمات او بنسټونه په هغه ځای او هغه وخت کې چې خلک کورنۍ او ټولنې ورته اړتیا لري موجود وي. په دې خدماتو کې ژبني خدماتونه یا د ژباړې مرسته، مکتبونه، روغتیايي پاملرنه، د ټولنې پر بنسټ پروګرامونه، عامه ترانسپورت او د کډوالو د میشتېدا اړونده ملاتړونه شامل دي. همدا لامل دی چې هر څوک باید وشمیرل شي. The census is compulsory, and that means that every household and every person in Australia on census night must be included, and that includes international students, visitors, visa holders and babies. Some people miss babies on their census form. دا په دې معنی ده چې په سرشمیرنه کې د ګډون لپاره اړتیا نه لري چې د استرالیا تابعیت ولرئ یا د دې هیواد دایمي اوسیدونکي واوسئ. کله چې د خپلې کورنۍ لپاره د سرشمیرنې فورم ډکوي باید د هر هغه چا نوم پکې ولیکئ چې د سرشمیرنې په شپه ستاسو په کور کې پاتې کیږي. که د اگست په 11مه له هیواد څخه بهر یاستئ اړتیا نه لري چې د سرشمیرنې فورم ډک کړئ. خو که د استرالیا د ننه په سفر وای د بیلګې په توګه کمپینګ ته تللی یاستئ یا د خپلو ملګرو په کور کې پاتې یاستئ باید د سرشمیرنې فورم په هماغه ځای کې ډک کړئ چې پکې یاستئ. په سرشمیرنه کې ستاسو د عادي او دایمي استوګنځای په اړه پوښتنه کیږي. تاسو اړ نه یاستئ چې فورم دې حتماً په هماغه شپه ډک کړئ. خو ستاسو ځوابونه باید د اگست د 11 نیټې ستاسو وضعیت او ستاسو د اوسېدو ځای څرګند کړي. که پوهیږئ چې د سرشمیرنې په شپه به چیرته یاستئ کولای شئ د لارښوونو له ترلاسه کولو وروسته فورم ډک کړئ. د سرشمیرنې شپې ته په نږدې ورځو کې ډیری کورنۍ به یو لیک ترلاسه کړي چې پکې د سرشمیرنې د آنلاین فورمې د ډکولو څرنګوالی تشریح کیږي. ځینې کورنۍ به کاغذي فورم هم ترلاسه کړي. اغلی والټر تشریح کوي چې له تاسو به کوم ډول پوښتنې وشي. The census asks the questions about health, education, employment, and a whole suite of questions that together paint a broad picture about a person's background. So questions like whether a person is of Aboriginal and Torres Strait Islander origin, language spoken at home, country of birth and country of birth of parents, ancestry, religion, year of arrival, those kinds of topics. مهمه خبره دا ده چې که تاسو د خپلو شخصي معلوماتو د کاریدو په اړه اندېښنه لرئ، د محرمیت او د معلوماتو د خوندیتوب لپاره پیاوړي حفاظتي تدابیر نیول شوي دي. اغلی والټر وایي سرشمیرنه د جلا کسانو په اړه نه ده، بلکې د ټول نفوس د یو ځای شویو معلوماتو په اړه ده.
We collect names and we do collect addresses, and the purpose of that is to make sure that we've reached everyone. The names and addresses are removed quite early in our processing, and that we are actually legally not allowed to share census data with anyone, any government agency or otherwise, in a manner that's likely to identify anyone. د سرشمیرنې شمیرې او معلومات د افرادو د هویت له افشا کېدو پرته د ټولنیزو ډلو، غیر انتفاعي سازمانونو، کاروبارونو او حکومتونو لخوا کارول کیږي. ویلکمینګ آسترالیا یو له دغو سازمانونو څخه دی. دا اداره په ټول هیواد کې له محلي حکومتونو، ورزشي کلبونو، پانتونونو او کاري ځایونو سره همکاري کوي. د دې ادارې اجرایوي مشر علیم علي له ټولو خلکو غواړي چې پوښتنو ته صادقانه ځوابونه ورکړي. Privacy concerns are absolutely valid and real, but it's important to remember that the census doesn't monitor individuals. It recognises groups, it recognises communities. And if you don't record your language, your faith, your culture, you effectively become invisible to the people making funding decisions. پیټر دوکاس د استرالیا د قومي ټولنو د شوراګانو د فدراسیون یا FECCA مشر دی. هغه وایي هغه معلومات چې تاسو یې وړاندې کوئ له ټولنیزو ډلو، کاروبارونو، حکومتونو سره مرسته کوي څو د هغو خدماتو او ملاتړونو په اړه باخبره پریکړې وکړي چې ستاسو ټولنه یې ترلاسه کوي. It is central for coal communities to be able to adequately and accurately reflect their own demographics so the government can appropriately allocate resources and define the kind of resources that get allocated to these communities. ښاغلی علي وایي د سرشمیرنې شمیرې او معلومات د یوې نقشې په توګه کارېدای شي او دا څرګندوي چې موږ د یو هیواد په توګه څوک یو. For example, when the data shows a high number of people in a specific location with low English proficiency, that evidence can then be used to support for things like in-language healthcare and translation services at local hospitals. It also helps us identify what we might call hidden communities that are often overlooked in traditional consultations and funding. سربیره پر دې د سرشمیرنو ټولو پوښتنو ته دقیق ځوابونه دا تضمینوي چې ستاسو غږ او ستاسو ټولنه د مکتبونو، ټولنیزو مرکزونو، ژبني ملاتړ او نورو مهمو خدماتو د پلان جوړونې پر مهال په پام کې ونیول شي. ښاغلی دوکاس وایي کله چې لوی انځور ته ګورئ د استرالیا په څو کلتوریزو ټولنو کې ډیره زیاته تنوع ده او د دې تنوع ثبت او انعکاس ډیر مهم دی. There are more recent arrivals and there are earlier arrivals, and those waves of migration have generated different needs. So the census allows government to collect that demographic data and then allocate government resources in terms of the areas where people are living and the needs that they have. For example, the more established communities may have unique needs around support for the elderly, whereas new arrivals could have requirements of language support or even something as basic as settlement and schools. دا هم یو بل دلیل دی چې ولې باید د سرشمیرنې فورمه په دقت ټاکه کړئ. ښاغلی علي زیاتوي د فورمې د ډکولو لپاره ډیر ملاتړونه شته. So as the census date approaches in August, the Australian Bureau of Statistics will provide flyers, audio guides, video resources in a whole range of languages. You can even visit an official census pop-up hub for in-person help, and there's also phone support via the Census Contact Centre. And if you need an interpreter, you can use the TIS National Service. د فورمې د ډکولو لپاره روزنیزې ناستې او نور ملاتړونه برابرېږي څو له خلکو سره د شمیرنې په بشپړولو کې مرسته وشي. دا ملاتړونه په ښاري سیمو، لرې پرتو سیمو او د هغو کسانو لپاره موجود دي چې له خپل کور څخه لرې پاتې کیږي. په دې کې هوټلونه، روغتونونه، د کمپینګ ځایونه او د کاروانسرای پارکونه هم شامل دي. د قومي ټولنو د شوراګانو په څیر ټولنیز سازمانونه په ټول هیواد کې د احصایې له ادارې سره همکاري کوي څو د سرشمیرنې معلومات په بیلابیلو ژبو وړاندې کړي او ټولنو ته ډاډ ورکړي چې دا بهیر د اندېښنې وړ نه دی. نو په یاد ولرئ چې د سرشمیرنې شپه د اګست 11 ده.
که په دې شپه په استرالیا کې یاستئ ډاټ ترلاسه کړئ چې وشمیرل شي. د دې فورمې ډکول یوازې لږ وخت نیسي، خو معلومات یې کولای شي په راتلونکو کلونو کې ستاسو د ټولنې لپاره د خدماتو او ملاتړونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د سرشمیرنې په اړه د نورو معلوماتو په ګډون د خپلې ژبې د معلوماتو او ملاتړونو لپاره له دې ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ: census.abs.gov.au/language. دا راپور د ایسایي ادارې په همکارۍ چمتو شوی و. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.